سلامونه او نیکې هیلې الله تعالی دې روغ او صحتمند اوسئ. تاسو ته ښه راغلاست وایم. موخه د نن ورځ درس مو دا ده چې قدرمن زده کوونکي د سین، شین او ښین تورو غږ، املا او شکل سره بلد شي. د دغه موخې لپاره موږ او تاسو کولی شو بېلابېل فعالیتونه ترسره کړو. قدرمن ښوونکو، لومړی د دې لپاره چې زده کوونکي د دغو تورو شکل سره بلد شي، موږ او تاسو کولی شو هغه زده کوونکي چې نومونه یې په سین، شین یا ښین باندې پیل کیږي هغوی سم مخته وغواړو یا د هغوی څخه د هغوی نوم پوښتنه وکړو. پس له دې چې هغوی خپل نوم ځواب راکړه، موږ هغوی نوم تختې پر سر لیکو او د سین، شین یا ښین کلمو شاوخوا کې موږ یو حلقه کوو یا نښه کوو. یادونې وړ ده چې ځینې ځایونو کې د شین او ښین کلمه چې ده توپیر لري، یعنی ځینې مناطق کې شین وایي، ځینې کې ښین ده. ښه ده چې دا لږ وضاحت ورکړو چې دغه ځینې مناطق لکه قندهار خواته چې دغه ځای کې چې ده شین وایي اکثرا، او موږ خوست ځینې خواته ته چې ده هلته ښین ډېر کاروي. نور په اصل کې دا تقریبا دواړه یو کلمې دي، خو ځینې لهجو کې دا توپیر لري. او یو بل شی هم ښه ده چې زده کوونکو ته وضاحت ورکړو چې کله موږ کلمې حلقه کوو ورته ووایو چې دغه سین یا شین یا ښین توری چې دوی وګوري دا نیمه شکل ده او پوره شکل یې داسې ده، تر څو هغوی نو مشوش یا ذهن کې تشویش ونه لګي چې دا ولې متفاوت ده او کتاب کې بل شی ده. راځئ وګورو د بېلګې په توګه مثلا د سین لپاره زه د سحر نوم استفاده کوم. د شین لپاره موږ او تاسو کولی شو شاکر نوم ولیکو. او د ښین یا ښې لپاره کولی شو ښکلا نوم ولیکو. پس له دې اوس هغه ځایونه کې چې سین، شین، ښین توری ده هغه حلقه کوو داسې. او د دغو تورو مقابل کې ورته مکمل یا انفرادي توری لیکو. مثلا زده کوونکو ته وایي چې دغه سین ده، لږ وضاحت ورکوو، دا سین، دا شو شین، دا شو ښین توری. په دغسې زموږ درس زده کوونکو ته معرفي کیږي او هغوی د پوهیږي همچنان چې دغه انفرادي یا تنهایی شکل د دغو تورو ده او هغه وصل. قدرمن ښوونکو، اوس چې زده کوونکي د تورو شکل سره بلد شول، دا یو وخت دی چې هغوی د دغو تورو غږ سره هم بلد شي. د دغه موخې لپاره موږ او تاسو د هر توري نوم اخلو، بیا یې غږ باسو او بیا زده کوونکو څخه هیله کوو تر څو زموږ شاته یې په لوړ اواز تکرار کړي. د بېلګې په توګه دا سین دی، غږ یې کېږي س س. دا شین دی، غږ یې کېږي ش ش. او دا ښین دی، غږ یې کېږي خ خ. پس له دې چې دا فعالیت مو څو وارې زده کوونکو سره وکړ، اوس د دې لپاره دا ترلاسه کړو چې آیا زده کوونکي دغو تورو غږ په سمه توګه بلد شوي که نه. کله چې موږ او تاسو قصې څخه استفاده وکړو. د قصې څنګه موږ او تاسو استفاده کولی شو؟ لومړی موږ او تاسو ښه ده چې قصه زده کوونکو ته ووایو تر څو هغوی پام زموږ درس ته راشي. دوهم ځل بیا قصه زده کوونکو ته ووایو، خو دا ځل په وارکوچ عبارات یا جملو باندې مکس کوو او هغوی څخه پوښتنه کوو چې په کوم کلمو کې تاسو دغه توري غږ واورېده، او یا هم که تاسو دغه تورو غږ په کوم کلمو کې واورېده لاسونه جګ کړئ. پس له دې چې هغوی هغه کلمې وویلې، موږ هغه په تختې لیکو او دغه توري پکې نښه کوو. د بېلګې په توګه ما هم یوه قصه تاسو ته چمتو کړې د شمس په نامه. په یو ښایسته شنه کلي کې یو کوچنی هلک چې نوم یې شمس و ژوند کوه. شمس یوه ورځ خپل نیا ته وویل: نیا، ستا شوروا ښه نه ده. بیا نیا یې ورته وویل: سمه ده شمس جانه، نن به ته خپله شوروا پخوې، تاسو همداسې ادامه ورکړئ تر اخره پورې. او دوهم ځل بیا ورته ووایئ، خو ډېر ورو ورو او په ورکوچ عباراتو کې مکس وکړئ یا په جملو کې. د بېلګې په توګه په یو ښایسته شنه کلي کې، دلته موږ مکس کوو او بیا زده کوونکو څخه پوښتنه کوو چې دغه سین، شین، ښین تورې واورېده که نه، که یې اورېدلې په کوم کلمې کې. بیا به تاسو زده کوونکي وایي هو استاده ما واورېده،
مثلا په ښایسته کلمې کې ما د ښې تورې واورېده، تاسو هغه کلمه په تختې ولیکئ داسې. بیا ورته وایي ښه د کوم بل توري غږ مو واورېده؟ معمولا دلته سین هم شته خو سین لږ ذره سخته اوسي ځکه هغوی زده کوونکي لومړي توري د هر کلمو ته ډېر پام کوي او بیا شاید تاسو ته وایي هو هغه وایي بیا ورته وایي چې بل کومه کلمه ده او درته وایي شنه ځکه دلته په یو ښایسته شنه بیا تاسو ورته شاباسي ورکړئ او هغه کلمه ولیکئ. پس له دې چې ټولو کلمې مې داسې په دې شکل ولیکلې، تاسو هغه توري چې پکې شین راغلي یا سین راغلی یا خین راغلی هغه حلقه کړئ داسې تر څو زده کوونکو ته پته ولګي چې هو دغلته دغه سین او شین پکارول شوی او په دغه توګه هغوی د دغه تورو غږ سره نور هم بلد کېږي. قدرمنو ښوونکو، اوس چې زده کوونکي د تورو شکل او غږ سره بلد شول، دا یو وخت دی چې هغوی د دغو تورو املا سره بلد شي. د دغه موخې لپاره لومړی موږ او تاسو هر توری ډېر ورو د تختې پر سر ورته کار کوو او زده کوونکو څخه هیله کوو تر څو زموږ لاس حرکت ته وګوري. د بېلګې په توګه مثلا موږ سین ورته زده کوونکو ته کار کوو چې دغسې سین دغه ځای نه شروع کېږي، داسې یو کاسه، داسې بله کاسه او دا یې غټه کاسه او ورته وضاحت ورکوو چې شین هم همدغسې حرکت لري، توپیر یې دا ده چې صرف 3 نقطې په سر کې لري. او خین هم چې ده هغه هم همداسې ده، صرف توپیر یې دا ده چې یو نقطه لاندې او یو نقطه بره لري. د بېلګې په توګه پس له دې چې زده کوونکي زموږ لاس حرکت ولیده او تورو مسیر حرکت هم پوه شول، اوس هغوی ته وایي چې خپل په میزو کې دغه توري رسم کړي. په دغه وخت کې قدرمنو ښوونکو چې موږ او تاسو د میزو په سر وګرځو او د دغو کار څارنه وکړو. پس له دې چې مطمئن شو چې زده کوونکي دغه تورو لیکل په سمه توګه زده کړي، ښه ده چې هغوی ته نیم صفحه سرمشق ورکړو. اوس چې زده کوونکي نیمه توري پوره توری د دغو توري زده کړل، دا یو وخت دی چې هغوی نیمه توري دغه تورو بلد شي او ورته لږ وضاحت ورکړو زده کوونکو ته چې د نیمه توري د سین، شین، خین یو شان ده، تنها توپیر دا ده چې دغه درېیمې کاسې پر ځای د کاسې پر ځای یوه بله خانه رکوچې خانه ډیریږي. د بېلګې په توګه موږ ورته وایو چې دغه ده د سین لپاره هم یوه خانه ده، دا یې بله خانه ده، صرف دغلته بله خانه شته یا داسې رکوچې خانه چې نه جګېږي اضافه کېږي. او د شین لپاره همچنان دا یوه، دا یې دوه، داسې دلته هم بیا یې نقطې ورکوو توپیر سین سره او د خین لپاره همچنان. اوس د دې لپاره چې د زده کوونکو لاس نور هم راو شي او زده کوونکي دغه نیمه شکل د سین، شین او خین په کلمو کې هم بلد شي، موږ او تاسو یو تعداد کلمې هغوی ته ورکوو او په دغه کلمو کې دغه توري د نقطې په شکل کې لیکو او د هغوی څخه هیله کوو تر څو دغه نقطې وصل کړي. د بېلګې په توګه څرنګه چې تاسو په تختې پر سر ګورئ، دلته د سین لپاره ما سهار سین پکې نقطې په شکل ورکړی او داسې وصلوو. او په شال کلمې کې هم ما د شین کلمه نقطې په شکل ورکړې ده. تاسو کولی شئ همداسې ادامه ورکړئ او
د دې نه ډېر توري زده کوونکو ته ورکړئ تر څو هغوی د لاس نور هم راوشي. او په آخر کې د دې لپاره چې زده کوونکو سطحه موږ وګورو چې آیا دوی پوه شوي دي په دغه درس که نه دي پوه شوي. کله چې موږ او تاسو یو تعداد نامنظمه توري د الف نه نیولې تر ش نه پورې هغوی ته ورکړو او هغوی څخه هیله وکړو هر چېرته چې دغه سین شین او ښین توری یې لیدلی ده هغه موږ ته رنګامیزي کړي. د بېلګې په توګه څرنګه چې تاسو تختې کې ګورئ دلته د بیز څنګ کې سین ده. نو موږ هغوی څخه هیله کوو چې داسې دغه توری موږ او تاسو ته رنګامیزي کړي په بېلابېل که په بېلابېل رنګونو به یې وکړي دا ډېر ښه کېږي ځکه دا هم یو هغوی ته سرګرمي کېږي او هم موږ ته معلومیږي چې آیا هغوی دغه تورو سره بلد شوي دي که نه دي. مننه کوم ستاسو پاملرنې سره تاسو ته ښه وخت غواړم.